ملګرو په نن ویډیو کې به تاسو ته د عثمان سریال اداکارې بالا خاتون د ژوند په اړه معلومات درکړم. نو د ویډیو تر پایه راسره وګورئ او د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو مخکې تاسو ته در ورسي. نو راځئ چې شروع کړو ویډیو. ملګرو تر ټولو مخکې درته ووایو د دې پوره او اصلي نوم اوزګی توریر دی. دا د اګست په 14مه په 1993 کال کې د ترکیې په استانبول ښار کې پیدا شوی چې اوس په 2023 کال کې یو عمر 30 کاله دی. دا د مسلک نه یوه ترکي اداکاره او موډله ده. د موګلاستیکي پوهنتون څخه د زده کړو وروسته اوزګی توریر په 20 کلنۍ کې په اداکارۍ پیل وکړ. د دې لومړی سریال د عثمان په نوم راغلی و چې د بالا خاتون په رول پکې راښکاره شوی و. دا تر اوسه په یو سریال کې راښکاره شوی خو د دې دا رول د خلکو دومره خوښ شو چې له امله یې ډېر زیات مینوال پیدا کړ. او اوس به راشو د دې کورنۍ او شخصي ژوند ته. ملګرو د دې د پلار نوم ارسلان دی. کوم ورور او کور نه لري او دا تر اوسه لا مجرده ده او کوم انډیوال هم نه لري. ملګرو د دې قد 1.8 سانتي متره دی او وزن یې 8 کیلوګرامه دی. د دې د ویښتانو رنګ تور دی او د سترګو رنګ یې تور نسواري دی. او اوس به راشو د دې شوقونو او د خوښې شیانو ته. ملګرو د دې شوقونو نڅا کول او سندرې ویل دي. د دې د خوښې ځای الاسکا دی. د خوښې خوراک یې هسپانوي خواړه دي. د خوښې رنګونه یې آسماني او تور دي. ملګرو دې تر اوسه په همدې یو سریال کې کار کړی او د همدې یو سریال څخه ډېره زیاته مشهوره شوه. او اوس به راشو د دې آیت ته. ملګرو دې د عثمان سریال د یوې برخې جوړولو په سر د 45,000 څخه تر 50,000 پورې ترکي لیرې اخیستې او د دې سره د موډلینګ نه هم ډېرې زیاتې پیسې ګټي چې اوس په 2023 کال کې ټوله شتمني $1,000,000 ته رسي. او ملګرو دا تاسو په ټولنیزو رسنیو کې هم فالو کوئ شئ چې دا یې د انسټاګرام اکاونټ دی. او دا د 2023 کال نوي انځورونه یې هم راسره وګورئ. نو ملګرو ویډیو تر دې ځای وه. ویډیو څنګه و په کومنټ کې ضرور ووایه. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک کومنټ او شیر کول مو هیر نه شي. د ویډیو تر پایه راسره پاتې کېدو نه مو یوه نړۍ مننه. زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا د خدای په امان.